ژور خپګان ډول ډول شکلونه لري. یا خو د یو سلسلې په شکل باندې وي چې شپږ یا اووه میاشتې دوام کوي او بیا ښه کېږي. یا په یو ځانګړي موسم کې وي لکه د ژمي یا د مني په موسم کې. او یا ځینې خویندې یا میندې چې ماشوم وزېږوي وروسته د ماشوم د زېږېدل نه ژور خپګان ته ځي. او دا علت یې همدا چې دغه خور یا مور تل د خپل کوچني د روغتیا او همدارنګه د هغه په راتلونکي باندې فکر کوي. نو په دې اساس باندې ژور خپګان ته ځي. ژور خپګان ډول ډول شکلونه لري. یا خو د یو سلسلې په شکل باندې وي چې شپږ یا اووه میاشتې دوام کوي او بیا ښه کېږي. یا په یو ځانګړي موسم کې وي لکه د ژمي یا د مني په موسم کې. او یا ځینې خویندې یا میندې چې ماشوم وزېږوي وروسته د ماشوم د زېږېدل نه ژور خپګان ته ځي.